الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا احوال بارک خبر روانه و، دا غد خویونو پا بارک، دا غد بعضو صفاتو بارک پا غرض دا تابداری چی بے تابداری پا پورا طریقے سر اکڑیش، او تابداری علا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا پورا طریقے سر کی دیشی چی کلا منگ داغا دا جون دا سیرت او دا حدیث و نزان خبر کو. آخرنی خبر دا روانو چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم با تعجب پس طریقہ کو. منگ تعریف ذکر کرو تعجب ستوئی، منگ تعریف ذکر کرو چی تعجب ستوئی. اول انسان تعجب کئی او دا احوال لازم پا انسان بانی رازی، او رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان و بشر. خدا غدا تعجب منگ دا خبر ذکر کرو دیسی نو چه تعجب پا حالاتو که باغ دا حدود نووتو، بلکہ دا غدا تعجبم دا شریعت پا حدودو که دن نو. بیا باز خبری منگ ذکر کرو چه پا دیبانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کرده دی، او دا منگ قانون ذکر کرو چه آگا چرتا دا دنیا دا حالاتو متاثر شوه نده چه حیران شوه ده ورطا دنیا دلاس چه اگور ده دنیا تا سمر خیسته ده، اگور ده مال تا سمر دیر ده، دی چه تعجب کی نده چه ولی. نو باقی بانه منگی اصول مثالون ذکر کرو. زب بار بار دا خبر کوم پا دی مبارک سلسله که دا چه کم منگ بیانون کو چه خپل رسولو پیجنه، بار بار زده خبر کوم چی دیسی نده چی منگا طول مثالون و احوال را جمع کو. صرف یو سو پا کی بیان کو دیده پارا چی منگ پا دی خبر ورسو او باس او پی جنو دخپل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا بارکی. نو کتاسو تیادی اخرانی خبر منگ دا ذکر کرده چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کرده دا بریره خاون دا مغیث و محبت بانی او دا بریره پا بغض باندی. یاد تا قصه کن دغشان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعجب پا دی خبرم کرده چی سڑے آگا مخلوق دے چی اللہ والا کمال ورکڑه پا عقل کی، او زنانه کمزوری ده او دا پا دی عقل کی دی سڑینا کم ده، خو بیا هم دا زنانه یو سڑی بندی غالب شی. پا دی خبر تعجب کرده و حدیث کی دا رزی، او دا حدیث دا امام بخاری امام مسلم راوڑے دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن. رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی دغ زنانا چی دا غوی پا عقل کم کمی دا و پا دین کم کمی دا. عقل کی کمی دا خوازی دا دا نن سبا چی دا غرب والا و انگریزان او دا خلق چگه وی چی دا زنانو حقوق مسلمانان نور کی، مسلمانان چی سمر حقوق ورکی دمر بل سوک نور کی. دا خبر دویم منی چی زنانه پا عقل کی سڑی تا نرسی، دا دویم منی خوخکاره نوی نور دا حالاتو نیخه سپا پتا لگی چی دا دوی پخپلم منی چی دا که دینشی چی او زنانه او سڑی دی بالکل یوشانی. وليس الذكر كالأنثى. تبخبل دوی تو گره دوی چی کم حساس زینی، حساس اداری مشرطیای دیسی غټه مشرطیای چی داگه دلاسه یعنی فیصلی کی گی دا مستقبل پای کی دوی زنانه نپری. زنانه اسی دوی بازو زینو که مخی مخی کی دی دا پارا جسیب دا چگوی چی منگ زنانو لحقوق ورکو و منگ تا پتا جسه حقوق ولا ورکو. زنانه پا دغه ملکونو کې او دا چې دغه ملکونو کې سو کې دا غوی نه تپوسو کې زنانه پا دغه ملکونو کې سامان د خرڅ دی
چې څو پورې بازاري مارکیټي ځواني ښایسي دا قیمتي سامان دی او چې کله ورځې لاړې او ځواني لاړه دا بیا کله د سپي سره ژوند تېروي کله په هغه ځایونو کې ژوند تېروي دا چې د بوډاګانو او بوډېګانو دپاره جوړ شوي چې څوک یې نه لا وارث دغه ځایونو کې به پراته او زمونږ د زنانو حقوق وګوره د هغوی حالات وګوره او چې څومره ژوند یعنی عمر زیاتېږي دومره هغه قیمتي کېږي بچي پیدا شي نو په قدمونو کې وي جنت دی که ترور شي د هغې خپل مقام دی که لور شي د هغې خپل مقام دی که خور شي د هغې خپل مقام دی که ښځې شي د هغې خپل مقام دی او که عامه زنانې شي نو موږ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم عامه قاعده دا یې ښودې ده چې د الله نه ویرېږئ د زنانو په باره کې ټولې خبرې راته کړي نور زنانو سره څه وکړو زمونږ زنانه خو داسې ژوند تېروي لکه څنګه چې د باچایانو دا زنانه ژوند تېروي کور کې ناستې ښه په ارام و موږ ته یو اډر وکړي موږ سهار ماښام منډې وو او هغه څه چې هغې غوښتلي وه را پیدا کوو که نه چې په خپله لګیایي په ورکشاپ کې او پوزه یې توره شوي او تندی توري دغه حق دوی دې ته حق وایي وایي پرېږدي چې دا په خپله ورکشاپ کې هم کار کوي د بلاکونو دا کار هم کوي او د ټیلونو دا کار کوي د رنګ دا کاروبار کوي بهر چې د ټکسي مکسي چلوي نو تاسو کور کې کېنوري د په حیا او په عزت کې نو دا دوی مني چې د زنانه عقل داسې نه دی لکه څنګه چې د سړي دی دا نشي کېدی دا کېدی نشي دا خبره په فطرت کې پرته ده دا خبره په فطرت کې پرته ده اوس مثال کې اچانک حمله په یو ځي باندې وشو په یو کور باندې غله رالو په لاره سړی روان دی ډاکوان مخې له رالو دې ځای کې ته یې فرق ته وګوره چې زنانه به کوم قدم اوچتې او سړی به کوم قدم اوچتې د عقل سره تعلق ساتي د جرأت سره د بادرۍ سره نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې د دوی عقل هم کم دی او د دوی دین هم کم دی دین ولې کم دی بیماري پرې راشي نو بیا روجې هم نه نیسي او لمونځ هم نه کوي نو په دغه ځای کې د سړو نه څه شو کم شو عجیبه دا ده چې یعنی الرجل الحازم د هوښیار سړي عقل دا کمزوري زنانه ختموي یعنی داسې به په خپل مکر کې راولي او داسې به په خپلو خبرو کې د جرګو هغه سړی راولي چې هغه به ګډې وډې شروع کړي حالانکې هغه سړی به دا نه چې هوښیار نه دی صرف هغه د جرګو سړی دی هغه مشر سړی دی هغه قام قبیلې والا دی هغه نسب والا دی دا زنانه به دومره ګډوډ کړي چې د دغه ژوند د دغه عزت د دغه هر څه به لاړ شي تس نه شي که نه داسې نه کېږي معمولي خبرې ورته د شپې وکړي په کټ کې چې ستا پلار داسې او ستا مور داسې او به دی سهار راپاسي د سره دې ته سوچ نه کوي چې څنګه ولې لږ صبر وکړه زه خبره واورم دا خو هم ستا هم بیا به ګورو او دې نه به لیونی جوړ شي داسې روغ رمټ سړی به وي دا ښځه به ورته مکر مکر وکړي به خپل جال کې به یې راولي فحشۍ طرف ته به یې راوغواړي روغ رمټ سړی به وي حیاناک سړی به وي دا به په فحشۍ کې راګیر کړي یو څو خبرې ورته وکړي بس هغه ټول ګډوډ شي د زنانه و مکر او ځکه مشهوره ده د یوې چونټې لاندې څو مکرئ سل مکرئ ځکه امام ابن بطال رحمه الله وی فإذا كن يغلبن الحازم فما الظن بغيره وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د هوښیار سړي عقل ختموي نو چې هوښیار نه چې د هغه سره به ګوره څه کوي یعنی چې ښه هوښیار سړی دا زنانې څه کړي ګډوډي کړي او چې یې کم عقل دی سړی نو چې بیا به پرې څه کوي نو رسول صلی الله علیه وسلم دې کې تعجب کړی دی چې عجیبه خبره ده زنانه کمزورې ده د سړي نه خو کله به دې سړي څه شي دومره زوروری شي چې د هوښیار سړي هغه عقل هغه ختم کړي دا تعجب خبره ده ځکه دا خبره یاده کړي د زنانو سره ژوند دا حکمت غواړي
حکمت تخپل یو مقام ساته. دا نه چې ښځه تا ته راله یاره داسې یو داسې یو ښه څنګه نه چې خبره وکړه به صحیح شو صحیح شو زه به سوچ وکړم بیا ته سوچ وکړه وایه څنګه ولې او لازم خو نه دی چې زه به ستا هره خبره منم او لازم نه دی چې ته به همیشه په حق یې او لازم نه دی چې همیشه به ستا خبره صحیح داسې خپل یو دغه ساته دا چې ښځه راشي او تا باندې سر چورلی په ګوتې دې چورلی او ته وایې نه جي د ښځې سره محبت دا هم شریعت موږ ته ویلی محبت ځان له خبره ده او د ښځې خبرې ته په هوښیارتوب سره که ته دا جدا خبره ده. نو دا بعض سړي موږ لیدلي دي که وایي چې موږ خو دکه سړو سره کینو بازو او سړو کې یو نو د سړي د یو بل د حالاتو نه خبر بعض موږ لیدلي که سم لیوني چې دا ښځه ورته یو خبره وکړي بس دی لیونی ګرځي بیا سم سره دا سوچ نه کوي چې دې ښځې دا خبره ولې ماته وکړه دا به دروغ وایي که دا به رښتیا وایي د دې په دې خبره کې وزن شته او که نشته آیا دا وخت د دې خبرې دی او که نه دی نو سړی چې دی الله هسې نه دی ویل الرجال قوامون علی النساء قوام یې زوروري مشر او مشر خبرې ته سوچ کوي نو د ښځو سره ژوند دا څه غواړي حکمت غواړي دا ډېر سوچ غواړي صرف په دې نه کېږي چې سړي واده وکړو ژوند تېر خو هسې ژوند روان چې څه پکې وشو رسول صلی الله علیه وسلم په یو بله خبره باندې هم تعجب کړی چې یو سړی فقیر دی غریب دی او مهر یې دومره زیات یې ښودی دی په دې تعجب کړی خبره تعجب ده چې د یو سړي مالي حالات کمزوري دي او دی ورشي مهرونه داسې ږدي چې دا بس د واده په دې دغه کې که نه ګرم نو بس یاره د واده وشوې او زه کېدی 100 تورې او زه 10 تورې او زه کېدی زه یو 10 لاکه روپۍ بیا وروسته د پته ورېږي دا مې څه جاښه جوړه کړې سړی خپلو حالاتو ته ګوري یو سړی مالداره دی چې څومره ورکولی شي مهر ورکوي دي شریعت دې کې څه حد نه دی مقرر کړی چې یعنې دومره به ورکوي نه مالدار یې چې څومره ورکوې بنګلې سره زر نقدي پیسې ورکوه خو چې غریب وي نو خپل حالاتو ته ګوره یو ابو هریره رضی الله عنه وایي چې یو کس د رسول صلی الله علیه وسلم خواله راغی وی انی تزوجت امرأة من الانصار ای د الله پیغمبره ما یو زنانه چې دی غوښتلې ده واده کومې په انصارو کې ده رسول صلی الله علیه وسلم ورته هل نظرت الیها لیدلې دې ده دې ور دا مسله ثابتېږي چې دا جنۍ ته که ته او د جنۍ الک ته که ته چې کله د یو بل سره د نکاح اراده یي د شریعت د دې ګنجایش ورکړی وی هل نظرت الیها تا لیدلې ده فان فی عیون الانصار شیئا د دې انصارو په دې سترګو کې ګورئ چې چلي رسول صلی الله علیه وسلم ورته فان فی عیون الانصار شیئا د دې انصارو په دې سترګو کې چې چلي یعنی یا پکې کوږوالی یا رنګ ښه نه وي یعنې داسې مسله پکې هغوی او ما لیدلې ده علا کم تزوجتها او مهر دې څومره چې دی مقرر کړی دی او څومره مهر به ورکې نو علا کم تزوجتها څومره مهر به ورکې څومره دې مقرر کړی هغه ورته علا 4 اواق سلور اواق چې دی دا 160 درهمه ته جوړیږي 160 درهمه نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته که علا 4 اواق یعنی تا مهر مقرر کړی دی 160 درهمه كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل لکه ته چې دا سپین زر
د دغه غر نه چې دی ځان له راکنې، یعنې څه غر خو نه دی چې ته دې ځان له سپین زر راکنې، دومره ډېر مهر دی ایښودی. دلته دا خبره یاده کړي چې ګورئ رسول صلی الله علیه وسلم خپلو بیبیانو له 500 درهمه مهر هم ورکړی، او دلته دې سړي ته وایي چې تا 100 ایښوده دی. خیال هم دی که نه دی؟ ده ته ولې وایي؟ حالات یې کمزوري دي، حالات یې کمزوري. نو ځکه او دا سړی غریب دی، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم خواله راغلی نو هغه ورته ما عندنا ما نعطیک. اوس موږ سره دې ورځو کې دومره سم نشته چې تاله یې درکړو، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. خو که چېرته د کافرانو طرف ته موږ یو لښکر لېږو تا به پکې ولېږو، که څه غنیمت څه مال میلاو شو تعالی به پکې هم درکړو. نو بیا وی وروسته رسول صلی الله علیه وسلم دغه سړی لېږلی و د بنو عبس طرف ته کوم کسان یې چې لېږل دی پکې هم لېږلی و. نو دې ځکه اوس مقصدي خبره چې کومه ما کوله د حدیث امام مسلم راوړی هغه دا چې رسول صلی الله علیه وسلم تعجب وکړو چې ته 4 اواقه مهر ته ایښودی دی، نو ته یې خپلو حالاتو ته وګوره. او دا خو داسې نه دی چې ته ورشې او بس د غره نه چې دی ځان له راکنې سپین زر، دا خو را پیدا کول غواړي. او دې کې یو ډېر قیمتي نصیحت پروت دی چې د خپل صادر سره پرې غځوه. دا نه چې ته ورشې او جنۍ دې ولیده یا جنۍ کور دې ولیده او بس ښه خوشحاله دي او زه به صحیح ده، هغو ته یې کور به وله ورکې صحیح ده، او جدا به اوسېږي ګوره ستا د مور پلار نه صحیح ده جي صحیح ده، او یو به وله ګاډی عمل او صحیح ده جي دی نشه دی دا ټایم کې صحیح ده جي صحیح څنګه صحیح ده جي ته هر څه ته به یې کولی شي، ګاډی به والې یا به دا د مور پلار نه جدا کړي د بل کور جوړولو طاقت دې شته؟ دې له به هغه پلاني ځمکه دې ته ولیکي، هغه ځمکه د دوی مې نه وي د ده نه وي د ده د پلار وي، دی ورته وایي صحیح ده، دغه به هم درکودله. سړی سوچ کوي طاقت دې شتې لګوه بیا چې څومره لګې، مهر کې څه قید خو نه دی راغلی چې دومره به ورکې. نو ځکه رسول صلی الله علیه وسلم د سړي دې حالاتو ته وکتو، نو څه چېرې وکړو تعجب وکړو چې ګوره د الله بنده ځان دې په دومره تکلیف کې واچو. ولې ځان په تکلیف کې اچوي؟ هغه څه کوو چې ستا په وس کې. او بیا د رسول صلی الله علیه وسلم کرم دی او شفقت او مهرباني ده چې ورته وګورې موږ سره فی الحال څه نشتي، خو تا به موږ په یو سریه کې ولیږو او که هلته څه میلاو شو ملګرو ته وي ته به هم وایي. دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم په بعضو خطاګانو باندې تعجب کړی دی، خلکو کارونه لیدلي چې یاره غلط دي. لکه یو تعجب یې په دې کړی دی چې د مال حرس، او د مال دی حرس خو یعنی اکثر خلک چې تباه شوي دي په دې دنیا کې خو د مال د حرس د لاسه تباه دي. او ځکه الله وایي الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. الله وایي غافله کړئ تاسو حرس ته ډېروالي، مال ډېر شوی، ښځې ډېرې شوی، کورونه جیداد، حتی زرتم المقابر تر دې چې قبرونو ته تاسو لاړې ورسېدې او ستاسو هغه حرس ختم نه شو. او دنیا د دغه شان سورة الحدید کې الله دا خبره ذکر کړې چې دا دنیا وایي دغې ته حرس دی، حرس ته ډېروالي، په یو بل باندې فخر چې یاره ما سره دا دي او تا سره دغه دي او هغه سره دا دي او ما سره نشته او ما سره دی او د هغه سره نشته، دغه پالتو دنیا ده. نو د مال حرس ډېر مه کوئ ګورئ. او ځکه رسول صلی الله علیه وسلم وایي د مال وږې دا نه مړېږي، د دنیا او د مال وږې دا چېرته نه مړېږي. او څه ښایسته ژوند دی د هغه چا چې څه ور الله ورکړي په هغې باندې راځي او به یې ګزاره کوي. دا د بچیانو ژوند دی، هېڅ ټینشن یې نشته، هېڅ سوچ او فکر یې نشته، بس لس سړی را سره پراته دي الحمدلله دقه لس ولګوي ښه به خوشحاله وي. څومره ښکلی ژوند دی، سبا الله مالک دی. هغه بل سره 1,00,000 ریال پراته دي، دا به څه کوو او دا به هغه پلانې ځي کې هغه ځمکه او هغه تجارت او هغه پلانې هغه به ډېر او هغه به کم د نه هغه لس ریال والا جوړ ښه نه دی. څه چې دي په هغې قناعت راضي دی او ښکلی ژوند تېری الحمدلله وایي.
دي کې واقعه ګوره. انس بن مالک رضی الله عنه وی اوتی النبي صلی الله علیه وسلم بمال من البحرین، رسول صلی الله علیه وسلم ته د بحرین نه مال را لېږلی شوی. دا العلاء ابن الحضرمي سیرت کې موږ دا خبره ذکر کړې ده او نورو درسونو کې هم راغلی. هغه را لېږلی و د بحرین والنې جزیه ټیکس اخیستی او را لېږلی او راوړی دا مال ابو عبید بن الجراح رضی الله عنه، او دا ډېر زیات مال و، ډېر زیات مال د بحرین نه راغلی. نو رسول صلی الله علیه وسلم وی انثروه فی المسجد، په دې جومات کې دا مال خور کوي تقسیم دپاره. وی کله چې رسول صلی الله علیه وسلم مانځه نه راووتو ګورې ورته لم یلتفت الیه، دې پیسو ته یې د سره ونه کتو، لاړ محراب ته. دلیل دی په څه؟ یعنې دې مال او دنیا سره د هغه نه لګېده. دا چې موږ کې یو ولاړ نو اول خو دلته حسابونه کول، مونځ دته څه یاد دی؟ معمولي موبایل ورته وکړنګېږي، هر څه وله ګډوډ کوي چې لا پیسې دې ورته جومات په ګوټ کې کېښودې او بیا ډېرې ولاړې، دی به مونځ وکړي، دی به تلاوت وکړي. ولم یلتفت الیه، رسول صلی الله علیه وسلم سره دې مال ته ونه کتو، مونځ یې وکړو چې کله مونځ ختم کړو راغی کېناستو، بس دا ملګري راتلو تقسیموي پې. اذ جاءه العباس رضی الله عنه، ترې راغی عباس، ویا رسول الله اعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، یا رسول الله مال ګوره مال ډېر راکا. قیدیانو کې دی راغلی و که نه د بدر په قیدیانو کې، ورسره رواریم و عقیل. نو بیا که قیدیان په څه باندې آزاد شو؟ فدیه باندې. نو د رسول صلی الله علیه وسلم تره او عقیل هم فدیه ورکړه، او رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویلو چې فدیه ورکئ، که تاسو رښتیني یو ایمان ستاسو زړه کې او د قرآن کې هم الله دا خبره کړې، الله به د دې په بدله ډېر درکړي. خو اوس قانون دی، تاسو قیدیانو سره راغلي دي، نو د خپله فدیه هم ورکړه او د دې خپل ورواره عقیل فدیه هم ورکړه. نو دې ځای کې هغه فدیه رایاده کړه. د الله پیغمبره ګوره ما فدیه هم ورکړې وه، خپله هم او د عقیل هم. هغه ورته خذ چې څومره مال اخیستی شو وایله. فحث فی ثوبه، هغه یو کپړه خپله خوره کړه او دا مال یې ورته څومره واچو. ثم ذهب یقله، بیا راولګېد دا کپړه یې را په شا کوله، خو هغه اوچتولی نه شوه، دومره مال راغلی و. اوس سوچ وکړئ دا څوک چې دا مال تقسیموي دا څومره غني انسان دی او دا څومره سخي، او دا هغه انسان دی دا مال چې تقسیموي درې میاشتې د په کور کې چوله نه ده بله شوې. درې میاشتې عایشه رضی الله عنها وایي موږ په کجوره او په اوبو باندې ګزاره کړې. دا هغه انسان ناست دی چې عایشه رضی الله عنها وایي د دنیا نه لاړ، خو داسې پوره اورید کړی شوی څاروی د هغه مخې ته نه دی ایښودی شوی او نه یې خوړلی دی، خو هغه دومره غني او سخي. دا ژوند دی، الله دې موږ ته داسې د قناعت ژوند نصیب کړي. دا ژوند دی. بس عباس رضی الله عنه راولګېدو، بیا وی یا رسول الله امر بعضهم يرفعه الی، د الله پیغمبره دې بعضو ملګرو ته ووایي چې ما سره یې راوچت کړي. هغه ورته ویل لا، هېڅوک به درسره نه اوچتوي. وی فرفعه انت علیه، چې څوک یې نه راوچتوي ته یې راسره راوچت کوې. لا زه یې راسره به نه راوچتوم. اوس څه پیسې میسې دې کمې کړې. ثم ذهب یقله، بیا راواغستو هغه پیټ یې راغستو، بیا هم نشو اوچتولی. وی د الله پیغمبره دې بعضو ته ووایي چې ما سره راوچت کړي. وی لا. نو فرفعه انت، نو ته راپاسې راسره راوچت کړه. وی نه زه یې سره هم نه راوچتوم. بیا یې داسې پیسې کمې کړې. ثم احتمله فالقاه على کاهله، بدې پیرلی چې دی راوچت کو، هغه پیټ یې راوچت کو، د ولو دې منځ ته یې داسې راواچو او لاړ. وی رسول صلی الله علیه وسلم د ده د پناه کېدو پورې ده ته دقه شان کتو، حتی خفی علینا، یعنی دا تره چې څو پورې پناه شوی نه دی عباس رضی الله، رسول صلی الله علیه وسلم کتو. عجبا من حرصه، تعجب وکړو چې دا څه ناشنا هیرس دی، دومره ګټ پیټ ته د پیسو راغستی.
فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم او انس بن مالك رضي الله عنه او رسول الله صلى الله عليه وسلم چې کله مجلس ختمو پاسېدو نو 1 روپۍ هم نه وه پاتې شوې دی په ټولو ختمه کړی او ځان له یې نه واغستې ځان له یې پکې نه واغستې نو دې ځای کې تعجب په څه باندې و حرص د انسان ګوره د خپل تره له یې زورنه هم ورکړې د کوم ځای کې چې دا به راسره څوک نه اوچتوي دې کې د نه زورنه پرته چې دومره شی دې اوس راغستی دی او بیا یو ته یو بل ته یې ما سره راوچت کړه نو دې ځای کې ما هغه تعجب کړی و دغه شان تعجب یې په دې هم کړی و چې عمر رضی الله عنه الله کوم هیبت ورکړی دی سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه وایي عمر بن خطاب رضی الله عنه یو پیر اجازت وغوښتو رسول صلی الله علیه وسلم پسې دننتو او د قریشو بعض زنانه راغلي وي یسألنه څه تپوسونه یې د رسول صلی الله علیه وسلم نه کول خو مشکل دا و چې یستکثرنه عالیة اصواتهن على صوته یو خو خبرې ډېرې غوښتې یعنې سم سوالونه و او ټولو اوازونه اوچت کړي د رسول صلی الله علیه وسلم په اواز باندې څه عجزه انسان دی او په دغه شور کې ورته رسول صلی الله علیه وسلم ناست زنانه هسې خبرې ډېرې کې او بیا چې راجمع شي او بیا چې داسې زنانې چې د هغوی دیندارې او شوقي چې موږ تپوس وکړو بیا چې ورته رسول صلی الله علیه وسلم مخامخ شي هغه څوک چې د دین وضاحت کوي او گنجایش میلاو شو چې د نه تپوس وکړي نو دوی به څومره خبرې کوي وی کله چې عمر رضی الله عنه د اواز یې واورېدو چې یا رسول الله ادخل زه دننه درشم تبادرنا الحجاب نو د پردې نه اخوا پټې شوې ټولې پټې شوې رسول صلی الله علیه وسلم عمر ته وی راځه والنبي صلی الله علیه وسلم یضحک او رسول صلی الله علیه وسلم خاندل عمر ورته اضحك الله سنك يا رسول الله بأبي انت وامي الله م دقه شان ساته چې په مخه خاندي زما مور پلار دي په تاسو قربان ولې خاندي وی عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي دا دغه د زنانو په تعجب کې واچوله ستا اواز یې چې واورېدو ټولې پټې شو هغه ورته انت احق ان يهبن يا رسول الله یا رسول الله د دې خو تاسو حقدار یې چې دوی ستاسو نه داسې یعنې رعب کې راشي نو بیا یې دې زنانو ته اواز وکړو عمر رضی الله عنه خو سخت سړی زنانه پردې نه اخوا غږ یې هم نه کړ ټولې غلې ناستې وی یا عدوات انفسهن ای د خپلو ځانونو دشمنانو اتهبنني ولم تهبن رسول الله صلی الله علیه وسلم زما نه داسې یېرېږي د رسول صلی وسلم دې مقام ته نه ګورئ نو هغو هم د دنې نه اواز ورکو هغه زنانو هم د دنې نه اواز ورکو وی انک افض واغلظ من رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ چې له تا نه پټې شو د دې دا مطلب نه چې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم هغه قدر او احترام نه کوو خو ته سخي رسول صلی الله علیه وسلم خو نرم انسان دی نو انسان ته هم پته لګي چېرې دا سړی په دې خبرو خفه کېږي او دی په دې نه خفه کېږي نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویې د خطاب زویه غلی شه په الله مې دې قسمي ما لقيك الشيطان سالكا فجا الا سلك فجا غیر فجك ته خو د زنانو خبره کې شیطان چې ستا مخې له په یو لاره کې راشي نو دغه لار بدلي بلې لارې ته وړي تعجب یې وکړو تعجب یې د زنانو په دې یعنې هیبت باندې وکړو چې د عمر رضی الله عنه پې څومره هیبت په دوی راغی په دې تعجب وکړو دی دلاسې یې وخاندل او بیا عمر رضی الله عنه ته چې ته غلی شه شیطان لار بدلی نو زنانه خو کمزوري ده خو او دا حدیث امام بخاري امام مسلم راوړی نو دلته هم رسول صلی الله علیه وسلم تعجب کړی یو بله موقع باندې تعجب کړی او دا ډېره ناشنا واقعه د موږ د سیرت په درسونو کې هم ذکر کړې وه او بعض نور درسونو کې هم زما ذهن ته راځي چې ما ذکر کړی وه عمران بن حسین وی رضی الله عنهما وی د انصارو یو زنانه د دشمنانو سره قیدي شوې وه بعض روایتونو کې راځي چې دا د ابوذر غفاري رضی الله عنه بیبي وه نو بس د رسول صلی الله علیه وسلم د اوښه نه ده عضبه
دا هم د دشمنانو سره وه، یعنې هغوی اوښان هم بولي دي او زنانه سره هم په قید کې ده. نو دغه قوم دغه دشمنان څه کار دپاره ووتو، د خپل څاروي وویستو، نو دغه زنانه د شپې سیچل وکړو او ځان یې د دې قید نه رازاد کړو. دا خلاصه ده د کیسې. نو بیا هلته اوښان ولاړ نو دا د یو اوښ له ورله نو فجعلت اذا دنت من البعیر رغا، خو چې کله به اوښ ته نږدې کېده یو اوښ به چغې والې، ځکه چې هر اوښ خو د سورلۍ دپاره عادت نه یې کړ. نو بس هغې به دا اوښ پرېښودو حتی تنتهي الى العضبا، عضبا ته ورسېده. د رسول صلی الله علیه وسلم چې کومه سورلۍ وه خاص هغې ته ورسېده. نو هغې څه اواز ونه کو، څه ټوپونه موپونه ونه وال، نو بس پاک سورلۍ باندې سوره شوه او سورلۍ روانه کړه. قوم چې کله خبر شو ټول راووتو، خو څوک داسې نه و چې د رسول صلی الله علیه وسلم دا سورلۍ را لاندې کړی وي. نو کله چې دې ته پته ولګېده چې یاره اوس خو زه د دشمن نه خلاصه شوم او هغوی ما پسې شاته راتلو، خو اوس نشي را رسېدی، نو په لاره کې ده ووی منښت یې وکړه ان نجاها الله علیها لتنحرنها، که چېرته دا خپل ځای ته روغه ورسېده نو د اوښه به حلاله کړي د الله دپاره. مدینې ته چې کله دوی راورسېدو، خلکو د رسول صلی الله علیه وسلم د اوښه ولیده، چغې یې کړې العضبا ناقة رسول الله صلی الله علیه وسلم، او د رسول صلی الله علیه وسلم اوښه راغله خوشحال. نو هغې وی صحیح ده، خو ما منښته کړې ده، که زه راورسم نو دا به زه حلالوم، دا اوس په پردي مال باندې منښتې کوي. نو چې کله رسول صلی الله علیه وسلم ته خبر راورسېدو، هغه وی سبحان الله، تعجب یې وکړو، بئس ما جزتها، نو دا بدلې وله ورکوله، څومره بده بدلې وله ورکړه. نذرت لله ان نجاها الله علیها لتنحرنها، دې منښتې ته ګوره وي که چېرته زه الله بچ کړم او دې ځي ته ورسېدم دا به حلالوم، نو خو تا سره ښه کړي دي. لا وفاء لنذر في معصیه، هغه منښت به نه پوره کوي چې په هغې کې د الله نافرماني، ولا فی ما لا یملک العبد، او کوم شی چې ستا په ملکیت کې نه هغې کې به منښتې نه کوي. دا امام مسلم روایت راوړی دی. یعنې اوس ته راشي زما کور ته او مثال کې کور کې تا یو ګډ ولیدو چې ولاړ او داسې ورته وګورې، یاره د الله د رضا دپاره به روان جمعرات له زه د حلال وم، څه کوې خیر خو دی، زما مال باندې منښتې کوې او صدقې کوې، نو په پردي مالونو کې منښتې دا نه کېږي. نو رسول صلی الله علیه وسلم ته تعجب وکړو چې سورلۍ او اوښې د سره دومره ښه وکړو او داسې وایي، او لکه نور څه نه منښته کې صرف حلالوم به د الله د رضا دپاره، او بیا پردي اوښه، نو دوه کاره د تعجب دي، یوه اوښه خپله نه ده او دویم تعجب خبره ده چې هغې د سره ښه وکړو ته یې حلالې. دلته هم رسول صلی الله علیه وسلم تعجب کړی و، دغه شان تعجب یې کړی و د یو زنانه پسې راغلې وه او د حیض د غسل باره کې یې تپوس کو، نو بعض مسلې ورته نه وي معلومې، رسول صلی الله علیه وسلم تعجب وکړو. سبحان الله، ګوره یعنې هغه تعجب په دې کې چې دا زنانه د دې ته دا مسلې را پېښېږي او دې ته نه ده معلومه، نو زموږ په دې زنانو او په موږ تعجب نه دی پکار، که نه موږ ته ټولې معلومې دي. زنانه خو پرېږده، هغه نارینه چې بهر ګرځي را ګرځي هغوی ته هم د دین ډېرې مسلې نه دي معلوم. هغه مسلې چې زه ګوره دا نه وایم چې یو سړی دا ووایي چې یاره نو اوس هر سړي نه خو مولا هم نشي جوړېدی، هر سړي نه خو غټ شیخ هم نشي جوړېدی، هلته به هره مسله معلوم، ما ته هره مسله نه دی ویلې، زه هغه روزمره مسایل یادوم چې موږ ته را پېښېږي، که نه دا ټولو مسلمانانو ته معلوم دي، لږو ته معلوم دي، ډېرو ته نه دي معلوم. عایشه رضی الله عنها وی دا یو زنانه راله په رسول صلی الله علیه وسلم پسې او تپوس یې ترې وکړو د حیض د غسل په باره کې، زنانه باندې ماهواري راشي او بیا صفا شي غسل کوي،
نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته د غسل طریقه وښوه چې غسل دا طریقه ده. ها خو یو کار به پکې دا زیاتي کوي زنانه، هغه ده چې خذي فرصة من مسک فتطهري بها، په مالوچو یا په یو کپړه باندې به خوشبو ولګئ او په دې باندې به بیا کوم ځای چې د وینې دی دا به پاک کړي. نو هغې وی کیف اتطهر، هغه په دې پوه نه شوه، یعنې ځان په دې څنګه پاک کړم. ګوره زنانه ته خو سړی صفا خبره نه شي کولی. نو رسول صلی الله علیه وسلم داسې خبره وکړه، وی ګوره په مالوچو کې به خوشبو والي نو طهارت به پرې حاصل کړي. هغې وی څنګه؟ نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته تطهري بها، وی بس طهارت پرې حاصل کړ. بیا وی کیف څنګه؟ رسول صلی الله علیه وسلم وی سبحان الله، تعجب وکړو، تطهري بها، خود طهارت پہ حاصل کر. نو عائشہ رضی اللہ عنہ وی دغه روایت کې دی چې رسول صلی الله علیه وسلم د هغې نه بیا د خپل مخ هم پټ کړو، یعنې دومره تفصیل سړی کله کوي سړي له حیا ورځي. نو عائشہ رضی الله عنها وی ما د زنانه خپل طرف ته راښکو ده، وی ما ورته وی چې رسول صلی الله علیه وسلم وی چې تتبعي بها اثر الدم، په کومو ځایونو باندې چې وینه لګېدلې ده په دقه ځای دا خوشبو ولګوه. دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې ده. نو تسبیح رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه، سبحان الله، تعجب یې وکړو چې وګوره یعنې دا زه راته وایم چې طهارت پې حاصل کړه، دې ته اوس دا پته نه شي چې طهارت څنګه سړی حاصلوي. او تعجب په دې پکار دی چې یو مسلمان د خپل دین نه نه خبر. دینه دا مسله هم راووته چې یو زنانه هم د عالم نه تپوس کولی شي، خصوصا د هغه مسلو تپوس هم کولی شي چې کمې مسلې د زنانو خاصې. او ځکه عایشه رضی الله عنها څه وی؟ وی غوره زنانه د انصارو زنانه وي. بل روایت کې دا خبره کړې ده، وی ډېرې اوچتې زنانه وي. ولې؟ لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين، حیا د دین د زده کړې نه دي منع کړې وي، یعنې ښه حیا ناکې وي، خو دې حیا وله په دې اثر نه دی کړی چې دین یې زده کول یې پرېښودي، ځکه چې دین یې زده کول ځان له خبره ده او حیا د ځان له خبره ده. پوه شوي په دې که نه؟ ښه، دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم تعجب کړی د یو ملګري په دعا باندې چې دا څه ناشنا دعا دې غوښتې ده. انس ابن مالک رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم د یو کس بیمار پرسۍ له ورغی، قد خفت فصار مثل الفرخ، وی هغه سړی بیمار شوی و، کمزوری شوی و، داسې د مرغۍ د بچوړي په شان داسې راټول شوی و، یا د چرګوړي په شان داسې راټول شوی و. وی رسول صلی الله علیه وسلم ورته چې تاسې دعاګانې خو نه دي غوښتې که نه؟ څه خو دې الله نه نه دي غوښتې؟ وی چې ما خو دعاګانې غوښتې دي. وی څه دعاګانې دې غوښتې دي؟ ما وی چې اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، یا الله کوم عذاب چې به ته ماله په آخرت کې راکړې هغه راله په دې دنیا کې راکړه. رسول صلی الله علیه وسلم ورته سبحان الله، تعجب لا تطيقه، دغه طاقت په تا کې کوم ځای کې دی؟ افلا قلت تا داسې ولې نه وي اللهم آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار؟ تا به دا غوښتلی وی د الله نه چې یا الله ښایسته ژوند په دنیا کې راکړه، ښایسته ژوند په آخرت کې راکړه، او د جهنم د اور نه مې وساته. نو ته عذابونه غواړې، طاقت تشتي به یې برداشت کولی شي؟ نو بیا وی فدع الله لا فشفا، نو بیا د الله نه دعا وغوښته د دې سړي دپاره، نو الله ولې روغ صحت ورکړو. دا حدیث امام مسلم راوړی. نو دلته رسول صلی الله علیه وسلم تعجب په څه کړی؟ په دې عجیبه دعا باندې چې داسې دعا څوک غواړي، داسې دعا څوک غواړي؟ د الله عذابونو ته څوک ټینګېدی شي؟ سړی د عافیت، ځکه حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي روایت کې اسألوا الله العافیه، د الله نه عافیت غواړي، عافیت. اوس ما له عذاب راکړه، عذاب د الله څوک برداشت کولی شي؟ حال یې بیا دغه و چې
د چرګوړي په شان راټول شوی او کمزوری شوی خو د هغه خو غریب ښه سوچ و سوچ یې څه یعنې آخرت کې به د عذابونو نه بچ شم دنیا کې به یې تېر کړم خو کوم ځای کې موږ تېرولی شو عذاب نو ښکلې او غونډه او لنډه دعا یې ورته وکړو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار دغه شان یو پیر رسول صلی الله علیه وسلم تعجب کړی په دې خبره چې د ملګرو دا رایې څومره زر بدله شوه او دا ما تاسو ذکر کړي مو او سیرت کې هم دا راغلي عبدالله بن عمرو وی رضی الله عنهما وی رسول صلی الله علیه وسلم چې کله طایف ته ورغی او طایف والو نه ګیر چاپېره حصار واچو یعنې هغوی را ګیر کړي قلاګانو نه ګیر چاپېره ولاړ دا ډېر سخت جنګ و خو یعنې په دغه اولني ورځ مسلمانانو په لاس څه رانلو ځکه چې هغوی په قلاګانو کې او د هغه ځای نه هغوی غشي راویشتو او په غشو ویشتو کې او په نیزو ویشتو کې هغه ډېر تکړه قوم نو رسول صلی الله علیه وسلم انا قافلون ان شاء الله موږ به واپس کیږو که الله وغواړي معنی چې څه فایده نشته بس واپس بځو نو صحابه کرام وی نرجع ولم نفتتح یا رسول الله واپس بځو موږ خو لا ځای فتح کړی نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح ده بیا ورځئ په دې جنګ باندې رسول صلی الله علیه وسلم ورته بیا ورځئ په دې جنګ باندې ځئ چې کله دوی ور مخامخ شو نو ډېر ملګري پکې زخمیان شو نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته بیا ووی انا قافلون غدا ان شاء الله موږ به سبا واپس ځو نو دا خبره د هغوی خوښه شوه صحیح ده واپس به ځو فضحک رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم تعجب وکړو ویې خندل صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا روایت چې یعنې پرون هم ښه رایې وه او نن سر دومره زر تاسو رایې بدله کړه او هغوی دا رایې ولې بدله کړه یعنې هغوی ته ښکاره شوه چې برکت ته چا په رایې کې دی د رسول صلی الله علیه وسلم په رایې کې دی د پیغمبر رایې به وي د هغه وینا به وي برکت دی خو چې کله هغه وایي چې نه موږ به لازم فتح کوو رسول صلی الله علیه وسلم موږ به فتح یې کوي هغوی ته اندازه ولګېده چې رسول صلی الله علیه وسلم چې ویلو چې واپس ځو هسې نه دي ویلي دا ځای سخت دی دلته مقابله سخته ده نو دلته هم رسول صلی الله علیه وسلم تعجب کړی چې پرون او نن کې د دوی دی رایې ته وګوره دا څومره زر بدله شوه یو ورځ یې تعجب کړی و یعنې د بعضو ملګرو په رایې باندې چې هغه حق رایې نه وه نو به یې تعجب کړی دا ډېره ناشنا واقعه د عمران بن حسین رضی الله عنهما وی ان رجلا عض ید رجل دو کسان چې ته وران شوي دا یو راګېرلی بل په دې لاس باندې چک لګولی یعنې په جنګ کې د بل په لاس چک لګولی دی خو سم چک یې پرې لګولی نو فنزع یده من فمه نو دغه سړی هغه هم سم تکړه سړی و هغه د خپل لاس په زور د دې خولې نه راویستی د هغې سره دا مخامخ غاښونه درولېدلي نو اوس معنی دا چې چک کوم هغه سم لګولی او ده ترې راښکو دی هم سم دی دوی رالو د رسول صلی الله علیه وسلم خوال اوس عجیبه دا ده چې دا کم سړي چې دا غاښونه ولیدلي دي دی د دیت مطالبه کوي دی د څه مطالبه کوي د دیت نو رسول صلی الله علیه وسلم تعجب وکړي یعض احدکم اخاه کما یعض الفحل فحل دا د اوښ ته وایي په عربۍ کې نر ته هغه د فحل یو تن په تاسو کې راولګي په خپل ورور چک ولګي لکه اوښ چې چک لګي او بیا راشي دیت غواړي لا دیته لکه ځه دیت کوم ځای کې او ځان خلاص ځان به نه خلاص خپل لاس به دې راویستو او په یو روایت کې راځي چې د رسول صلی الله علیه وسلم د کس ته وي دا چې دیت یې غوښتو دا په صحیح بخاري کې دا روایت دی ده خو دیت غوښتو زه رایې څه دی چې زما دیت رسي ولې دیت رسي غاښونه مات شي رسول صلی الله علیه وسلم ورته ما تأمرني ته ماته څه تعجب یې وکړو تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها
كما يقدم الفحل. وأستاذ څه خیال دی یعنی چې زه درته ووایم چې تا به دا لاس پرېښودی وی چې ته پوره چک پې لګولی وی سبحان الله تعجب یې وکړې څه ده به څه کولی چې لاس یې نه راښکوده نو څه به یې کول یعنی ما درته ویلی و چې ته ورته لاس پرېږده لاس پرېږده چې ده پوره کار به لازم لاس راښکودی تا وله په لاس چک لګولی نو تعجب یې په څه وکړو یعنی کار دی غلط دی او دیت هم غواړي غلطي ورته یې کړې به سړي دې چک لګولی به ځان نه خلاصوي نو په ځان خلاصولو کې که د دغه غاښونو ته نقصان ورسېدو نو دی په خپله ذمه وار دی خو ذمه وار نه شو نو دې ذکر رسول صلی الله علیه وسلم تعجب وکړو چې یاره یعنې دا اوس ستا خبره دی چې ماله دیت دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم تعجب کړی په یو خبره باندې د بعضو ملګرو ذهن کې دا و چې دا دوایي چې دی دا چاله فایده نشي ورکولی او دا صحیح خبره دوایي فایده نشي ورکولی خو الله پکې اثر اچوي دوایي فالتو نه ده او څوک داسې نه وایي دا د مسلمان عقیده نه ده چې دا دوایي په خپله ما ښه کوي خو دوایي سبب دی جوړ کړی دا سبب الله دی او په دې سبب کې اثر هم الله اچوي یعنې ته وګوره دوه مریضاني یو شان او دواړه یو شان دوایي خوري دا یو ورسره الله ښه کړي دا بل نه ښه کېږي که چېرته د دوایي سړی ښه کولی نو بیا به دواړه ښه کېدی خو اثر پکې الله اچوي په دې دوایي کې او الحمدلله زموږ په شریعت کې د دوایي د استعمال ګنجایش شتي بلکې رسول صلی الله علیه وسلم تداو علاج کوئ نو یو روایت کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم د یو کس بیمار پرسۍ له ورغی به جرحون دی زخمی شوی زخم یو بدن کې نو رسول صلی الله علیه وسلم ادعو له طبیب بني فلان هغه پلاني قوم کې چې کوم حکیم او ډاکټر دی طبیب دی هغه وله راولئ هغه ډېر ماهر دی خلکو راوغوښتو هغه راغی نو چې کله دا طبیب راغی نو دغه کسان ووی یا رسول الله ویغني الدواء شیئا ولې دوایي څه پیدا ورکوي څه یعنې دوی دا سوچ دی د بعضو ملګرو چې دوایي فایده نه ورکوي نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته ووی سبحان الله تعجب یې وکړو وهل انزل الله من داء فی الارض الا جعل له شفاء الله چې کومه بیماري مځمکې ته راکوزه کړې ده نو د هغې سره یې شفا هم راکوزه کړې ده دا حدیث امام احمد راوړی نو معنی چې علاج کوئ د هرې بیمارۍ علاج هغه شتي خو لازم دی چې علاج به کېږي چې الله ووایي علاج شتي خو دی به د الله کار دی چې ستا تقدیر کې څه لیکلی دي کله یو سړی د کینسر د بیمارۍ نه الله یې ته موږ ټول ساتي کله یو سړی د کینسر د بیمارۍ نه ښه شي که نه او کله یو سړی د زکام او د موسمي چې کومه بیماري ده او یخني دي د لاسه مړ شي نو دا د رب العالمین په لاس کې دي چې هغه په دوایي کې اثر اچوي یا اثر پکې نه اچوي ستا تقدیر کې څه لیکلی شي خو ته به اسباب لټې ته به کوشش کې ته به محنت کې او ځکه روایت کې داسې راځي رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده د امام احمد راوړی چې الله چې کومه بیماري راکوزه کړې ده ورسره علاج راکوز کړی دی علمه من علمه وجهله من جهله چاته د هغه علاج پته لګېدلې ده او چاته د هغه علاج پته نه ده لګېدلې ها دغه شان تعجب کړی و رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر د علي رضی الله عنه په وینا باندې هغه ډېره ناشنا خبره کړې وه علي بن ابي طالب رضی الله عنه وی یو پیر رسول صلی الله علیه وسلم راغی د شپې چې راغی کور ته نو علي رضی الله عنه او فاطمه رضی الله عنها سره ملاو شو نو وی الا تصلیان تاسو تهجد نه کوئ د شپې لمونځ نه کوئ نو علي رضی الله عنه ورته یا رسول الله انما انفسنا بید الله زمون د نفس اختیار ټول د چا په لاس کې د الله په لاس کې دی فاذا شاء ان یبعثنا بعثنا که الله غوښتی جو موږ به یې راپاڅولی معنی ده که الله غوښتی جو موږ به تهجد له راپاڅولی خو الله نه و غوښتي نو دې خبرې ته پکې ضرورت نه و ځکه رسول صلی الله علیه وسلم واپس شو
وی ما ته څه خبره ونه کړه خو وی د خپل ورونو له د لاس داسې راواچو تعجب یې وکړو وی الله وی چې وکان الانسان اکثر شیء جدلا الله وی انسان ډېرې ماریزې کوي نو ځکه علما وی چې رسول صلی الله علیه وسلم د ورونو او پتون له چې لاس راواچو د تعجب ورکړو چې څومره زر جواب یې راکړو ماله او دویمه ده چې دا خبره موافق هم نه ده دا عذر یې برابر نه دی دغه خبرې سره نو دلته رسول صلی الله علیه وسلم تعجب کړی دی او یو پیر تعجب کړی د انس بن النضر رضی الله عنه په وینا باندې انس بن مالک وی رضی الله عنه وی کسرت الربيع اخت انس بن النضر ثنية امرأة د دې انس بن النضر د انس بن النضر رضی الله عنه پیژنې کنه ها وحود کې چې شهید شو او د انس بن مالک رضی الله عنه تر دی نو وی چې د خور وه نو چې د خور وه د انس څه ده سوچ خبره ده د رسول د انس بن مالک تر دی نو د خور د انس بن مالک څه ده ترور ده ما کې د سوچ خبره د ده ترور الربيع دا چې د یو زنانه سره ورانه شوي ده په هغه جګړه کې د هغې غاښ لګېدلی دی او هغه غاښ یې مات شوی دی رالو په رسول صلی الله علیه وسلم پسې رسول صلی الله علیه وسلم د الله د کتاب په رڼا کې فیصله وکړه چې قصاص به یعنی بدل به نو انس بن النضر رضی الله عنه وی ای د الله رسوله په الله مې د قسم چې تی یې رالیږلی زما د دې خور دا غاښ به په دغه بدل کې نه ماتېږي یعنی دغه خلک به د دې خبرې نه اوري اول هغوی مطالبه د څه کوي دې ټیم کې چې موږ بدللو غاښ په بدل کې څه دی غاښ دی خو انس بن النضر داسې مضبوطه خبره وکړه وی په الله مې دې قسم چې زما د دې خور دې غاښ ته به څه نقصان نه رسي رسول صلی الله علیه وسلم یا انس کتاب الله دا د الله د کتاب خبره د قصاص به اخیستی کېږي والسن بالسن قرآن کی دی اگو یا رسول اللہ پا دغی میں اعتراض نیشتو خود دا غاق بنا ماتی لگ سات بعد اگر کسان رالو وی منگ با عرش والو عرش ستوی یعنی دغی پا بدل کے بس پیسے والو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعجبو کو وی دا اللہ پا بندگانو کے باز اغدی کچرت قسمی پا اللہ باندی اخوڑو کنا رب العالمین دا دوی دا قسم پورا کئی یو بگی سوکو انس بن النضر یعنی قسم یې وخوړو چې زما د خور د غاښ به دا نه ماتېږي پس زړه کې به یې دغه په الله هغه اعتماد او لږ سر به دا کسان رالو بس وایي موږ راځي یو په څه باندې پیسو باندې غاښ ته نه دغه کیسې پیسې به او دا روایت امام ابو داود رحمه الله راوړی دی نو دې ځای کې رسول صلی الله علیه وسلم تعجب کړی دی په څه باندې د انس بن النضر رضی الله عنه په دې خبره باندې چې دې څومره مضبوطه خبره کوي دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم تعجب کړی په هغه ملګرو باندې چې هغوی به جهاد لځي په دریاب کې سفر به کوي په دریاب کې او انس بن مالک رضی الله عنه وی ما ته ام حرام رضی الله عنها دا خبره کړې وه چې رسول صلی الله علیه وسلم یو ورځ د هغې کور ته تللی او د هغې په کور کې قیلوله کوله قیلوله څه ته وایي ماسپښین دا خوب وی فاستيقظ وهو يضحك وی رسول صلی الله علیه وسلم راپاڅېد او خندلي ام حرام په کور کې و او راپاڅېد او خندلي وی ما ورته چې یا رسول الله ما یضحکک دا په څه باندې تاسو خاندي وی تعجب کې رالم یا تعجب کې واچولی شوم د هغه کسانو نه یا تعجب کوم په هغه کسانو باندې چې زما په امت کې دي او دوی به په دریاب کې سفر کوي د جهاد دپاره کالملوک علی الاسره دوی به په دې دریاب باندې داسې سوارئ لکه باچایان چې په تختونو باندې سوارئ د دې معنی څه ده معنی دا ده چې باچایانو په شان یعنی الله به په دوی باندې پراختیا راولي جهاد له به روان نو باچایان به شي
مالداره به شي نو بیا په تختونو باندې ناست وی د ام حرام ورته دا د هغوی د زنانو ارمانونه د ام حرام ورته یا رسول الله ادعو الله ان یجعلني منهم ای د الله پیغمبره الله ته سوال وکړه چې ما په کوم شمار کړي دا د هغوی د زنانو ارمانونه دي نو رسول صلی الله علیه وسلم د ام حرام ته وی انت منهم ته په هغوی کېږه وی ثم نام بیا رسول صلی الله علیه وسلم وده شو لږ ساعت بعد راپاڅېدو بیا یې خندل وی ما ورته چې وما یضحکک یا رسول الله تاسو بیا خاندئ ولې وی ناس من امتی زما په امت کې بعض خلک دي ما ولیدو غزاة فی سبیل الله د الله په لار کې به غزاګانې کوي یرکبون البحر په دریاب کې به ځي سوریږي به په څه باندې په دریاب یعنی په کشتو کې به سفرونه کوي وی ما ورته چې یا رسول الله ادعو الله ان یجعلني منهم د الله پیغمبره الله ته سوال وکړه چې ما په کوم کې وي ته پکې خدای ورته وایي چې انت من الاولین ته په هغه اولني خوب کې دویم کې نه اوس یې سړی وایي چې یعنې دا خوبونه دواړه یو شان نه دي یو شان دي خو د ام حرام ته څه وایي وی ته په هغه اولنو کې دا فایده یې ده کوي د رسول صلی الله علیه وسلم د رؤیا د اولنی خوب او د دویم دا بدل دي ځکه چې په هر خوب کې هغه جدا خلک لیدلي دي چې هغه غزال او جنګ له روان دي نو په اولني کې جدا قسم خلک لیدلي دي جدا کسانو په دویم خوب کې جدا و نو په هغه اولني کې ام حرام ویلي وی زما دپاره دعا وغواړه چې زه پکې شم نو دا د هغوی سره شوه نو د دوی سره خو بیا نشي تللی که نه پوه شوي او ځکه دا یاده کوي عباده ابن الصامت رضی الله عنه د دې ام حرام سره بیا واده کړی او د دقه غذا دپاره تلي نو کله چې د راتله واپس نو دا سورلۍ باندې سورېده هغه ټیم کې راولېده او دا سټې مات شو مړه شوې وه دا روایت امام بخاري امام مسلم راوړی دلته رسول صلی الله علیه وسلم دعا غوښتې وه دی ویلو یا رسول الله الله ته ووایي چې ما پکې کي هم دقه غذا عباده بن الصامت رضی الله عنه پکې و او هغه د دې خاوند و دې سره وروسته واده کړی او دا ورسره تللی و دا په دقه موقع باندې دا مړه شوې ده او شهیده شوې ده او دا د عثمان بن عفان رضی الله عنه خلافت او دا خاوند یې کوم طرف ته روان و داسې فایدې دپاره به ذکر کړو قبرس ته قبرس طرف ته روان و او دا ښځه ورسره هم روانه وه او دا به لازم روانه وه ولې ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم دعا غوښتلې وه چې ته پکې نو دا خلافت د عثمان رضی الله عنه او اولنی کس چې د هغه په مشرتیا کې یو ټولګی د مجاهدینو تللی د غزا دپاره او د جنګ دپاره په دریابي سفر نو هغه معاویه رضی الله عنه خلافت د عثمان رضی الله عنه خو مشرتیا ده د معاویه رضی الله عنه عمر بن خطاب به اجازت نه ورکو وی د دریاب د سفرونه مه کوئ خو چې کله عثمان رضی الله عنه خلیفه شو نو معاویه رضی الله عنه ته اجازت واغستو وی که ستاسو اجازت دي موږ به د جنګونو له زو د دریابي سفر به کوو نو هغه له اجازت ورکو نو داسې یو فایده مې تاسو ته ذکر کړه نو رسول صلی الله علیه وسلم په دې کې تعجب کړی دی د دغه قوم په حال باندې دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم تعجب کړی په هغه خلکو باندې چې هغوی به په زنځیرونو کې راښکلی کېږي جنت ته ابو هریره رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل او یو روایت کې داسې راځي چې عجبت لأقوام يساقون إلى الجنة في السلاسل زه تعجب کوم په هغه خلکو باندې او دغه څه ناشنا خلک دي چې په زنځیرونو کې جنت ته راښکلی کېږي څنګه موږ د دې وضاحت نورو ځایونو کې کړی په زنځیر کې سړی جنت ته څنګه راښکلی کېږي کیدای شي نږدې ده خو یعنې کله چې مسلمانان حمله وکړي په کافرانو باندې ځان سره قیدیان راوړي که نه راوړي دا قیدیان یې په څه کې تړلي په زنځیرونو کې تړلي که نه خدای چې کله راوستو
دا په زنځیرونو کې تړلی شوي دي او دوی رالو دارالاسلام ته. دارالاسلام یې کوم ځای چې د مسلمانانو ده، هلته رب العالمین دوی ته ایمان نصیب کړو. دوی به چېرته ځي؟ نو جنت ته په څه کې راښکودی شو؟ په زنځیرونو کې. یعنې راوستی شوي په زنځیرونو کې وو، دلته ورته ایمان نصیب شو، د ایمان د لاسه جنت ته لاړو، نو په زنځیر کې نه رانیولو. رسول صلی الله علیه وسلم په دوی باندې تعجب کړی او ځکه یو روایت کې داسې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم په خندا شو. ابو طفیل رضی الله عنه وی بیا په خپله ووایي چې تاسو تپوس نه کوئ زه ولې خاندم؟ وی یا رسول الله مما ضحکت، ولې خاندئ تاسو؟ وی رأیت ناسا من امتی یساقون الى الجنة فی السلاسل. ما په دې خپل امت کې بعض خلک ولیدو چې جنت ته راښکلی کېږي په څه کې؟ په زنځیرونو کې. نو هغوی دې بیا تپوس وکړي یا رسول الله وی دا څوک دي؟ وی دا هغه خلک دي چې پردي خلک دي، یعنی دا اسلام والا نه دي، پردي دي. پردي مطلب یعنی غیر مسلمه دي. مؤمنان به قیدیان کی فیدخلونهم فی الاسلام، بیا به ورننه باسي په څه کې؟ په اسلام کې. او دا امام بزار دا روایت راوړی. نو دې روایت کې د هغه روایت هغه وضاحت. یو خبره دوه به صرف ذکر کو، په دې باندې به خبره ختمه کړو چې دا موضوع د تعجب دا ختمه شي ټوله. رسول صلی الله علیه وسلم تعجب کړی په بعضو مسلمانانو باندې چې کله د هغوی کپړې د بدنونو نه اخوا شوې او بدنونه یې ښکاره شوي. او دین اسلام او د شریعت د حیا دین دی. درنه کپړه، درون لباس، عورت پټ ساتل د شریعت زموږ نه غواړي. عبدالله ابن الحارث الزبیدي وی هغه دا قصه بیانوي چې د قریشو بعض کسان راووتو او د خپلې کپړې لرې کړې وي. دا کپړې راغستې وي، په دې یو بل وهل، په دې کپړو باندې یو بل وهل، وهم عرا او عورتونه یې ښکاره شوي. وی په دې کې رسول صلی الله علیه وسلم راووتو. چې رسول صلی الله علیه وسلم راغی فلما ابصروا تبددوا. تبددوا یعنی دا خلک ټول لاړو پټ شو، چې څو کسان کوم راووتو ټول پټ شو. رسول صلی الله علیه وسلم واپس راغی او سب غوسه او وی زه پسې شاته را روان وم. نو ما دا خبره واورېده، رسول صلی الله علیه وسلم ریږي او سبحان الله لا من الله استحیوا ولا من رسوله استتروا. تعجب یې وکړو، وی نه له د الله نه حیا ورځي او نه د رسول صلی الله علیه وسلم نه ځان پټ کړو. نو ام ایمن رضی الله عنها یې خواته ناسته وه، وی استغفر لهم یا رسول الله، بخښنه وله وغواړه یا رسول الله چې دا کار یې کړی، بیا به نه کوي، بخښنه وله وغواړه. راوي وایي چې په ډېر مشقت سره، په ډېر مشقت سره او په ډېر مینت سره رسول صلی الله علیه وسلم بیا وروسته هغوی له بخښنه وغوښته. یعنې خفه شوی و، غوسه شوی و چې دا څه ناشنا طریقه ده. یو سړی خپل عورت د خلکو مخکې راښکاره کوي. او عورت چې ویلی شي، عورت دا مطلب نه چې عورت بالکل هغه خاص اندام. عورت د نارینه عورت د کم ځای نه کم ځای پورې دی؟ د نامنه والا زنګونانو پورې. یعنې د الله نه وایي تاسو حیا نه کولی. په دې کې زموږ دپاره ګوره غټ درس پروت دی چې دا کم خلک چې بې حیا دي او دا لباس یې لنډ تنګ دی او شرعي لباس نه، او بیا زنانه دا هغه خلک دي چې نه دوی له د الله نه حیا ورځي او نه ورله د مخلوق نه حیا ورځي. نو دا بعض ځایونه چې رسول صلی الله علیه وسلم پکې تعجب کړی، او بعض نور هم ډېر ځایونه دي خو هغه به پرېږدو او په دې باندې به اکتفا وکړو چې صرف موږ ته دومره پته ولګېده چې د رسول صلی الله علیه وسلم د تعجب کولو طریقه څه وه. هغه به تعجب څنګه کو او په څه به یې کو او ولې به یې کو، چې صرف موږ ته دغه پته ولګي. رب العالمین دې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کی. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.